بلم جبه د سوات حسینه سیمه ده او هر کال د یخنۍ په موسم کې دلته ملکي او بین الاقوامي سطح د سکي لوبې کیږي ولې د ګرمۍ په موسم کې هم د سکي د تفریح نه خوندونه اخیستلو لپاره پاکستان کې په لومړي ځل ګراس سکینګ پرانسته شوي کوم کې چې سیلانیان ډېره دلچسپي اخلي. د ګراس سکینګ لپاره د کبل سلوپ تیار کړی شوی په کوم چې باقاعده سکینګ ښه په اسانه کولی شي. نو بل طرف ته که وکتلی شي نو ګراس سکینګ د سنو سکي نه مختلف په نظر راځي ځکه چې ګراس سکي کې په کبل او سنو سکینګ کې په واورو لوبغاړي او سیلانیان خویږي. ماشومان او لوی د ګراس سکینګ نه ښه خوندونه اخلي او د سکي دوران توازن برقرار نه ساتلو مناظر راغلي سیلانیان په خپلو کیمرو کې د یادګار په توګه خوندي کوي.